د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ناوې ولسوالۍ د دوو کورنیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوله. خبرپاڼه کاږي چې شاوخوا 15 کاله وړاندې د ناوې ولسوالۍ د حضر اس په سیمه کې د حاجي ثابت او حضرت محمد د کورنۍ ترمنځ شخړه او جنجال رامنځته شوی و. د دې نښتې په پایله کې حاجي ثابت صاحب خپل ژوند له لاسه ورکړی و او د دواړو کورنیو ترمنځ ژوره دښمني پیدا شوې ده. وروسته له هغه چې الحاج ناصر مولوي صاحب د ناوې ولسوالۍ د ولسوال په توګه وټاکل سو، نوموړي دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړله. هغه د ستونزې د حل لپاره علماو او قومي مشرانو سره سلا مشورې وکړلې او د روغې جوړې هڅې پیل کړلې. د ولسوال د دوامدارو هڅو او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په پایله کې بالاخره وتوانېدی چې د دواړو کورنیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله کړي. د روغې جوړې په بهیر کې د دواړو لوري غړي سره راټول سوله، ستونزه په سوله ییز ډول حل او پرېکړه په بریالیتوب سره عملي سوله. الحمدلله دغه اوږدمهاله شخړه په بشپړه ډول پای ته ورسېده او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو مهم ګام واخیستل سو.